السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وقل ربي زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. ډیرو قدرمنو محصلینو، علماء کرامو، استادانو، ملمنو، ډیر خوښ یو چې آزاد اسلامی افغانستان کې موږ او تاسو په علمی دنیا کې یو نوی قدم اخلو. الحمدلله نن د کانکور ازموینې 5م اخیرنی پړاو دی. محترمینو، هر انسان د خپل ځان پر رابطه او د خپل ټولنې پر رابطه باندې یو ذمہ داری او مسؤلیت لري. همدارنګه هر انسان کوشش کوي چې زه باکمال انسان جوړ شم، مؤثر انسان جوړ شم، په معاشره کې مقبول انسان جوړ شم او داسې انسان جوړ شم چې زمانه په دې ټولنه کې خلک فایده واخلي. دغه ارزو او دغه ارمان دا یوازې په علم سره دا پوره کېدی شي. که د انسان سره علم وي، د باکماله انسان جوړېدی شي، مؤثر انسان جوړېدی شي او په ټولنه کې د دنه خلق فایده اوچتولی شي. څومره چې د انسان علم اضافه وي، هغومره به د کمال، ترقي، خوشحالي دا زیاته وي. که انسان غواړي چې زه په دنیوي میدان کې ډېر باکماله مؤثر جوړ شم، هم همدې لاره ده. او که یو انسان وغواړي چې زه په دینی میدان کې یو مؤثر او باکماله شخص جوړ شم، نو هم لاره دا ده. د ځوان انسان د خپل راتلونکي په رابطه باندې یو سوچ او فکر او انتخاب وي، نو کله هر فکر کوي د ځان لپاره د فایدې او د ترقۍ او د خوشحالۍ، واحد لار هغه د علم ده. نو دا د خوشحالۍ ځای دی چې الله تعالی ستاسو انتخاب علم ته کړی او نن د کورونو نه راغلي یاستئ په دغه اراده باندې چې موږ به علم حاصلو او خپل ځان به یو ځای ته رسو په علمي دنیا کې. د ځان نه به په ټولنه کې یو مؤثر شخصیت جوړو، باکماله شخصیت به جوړو. داسې شخصیت به د ځان نه جوړو چې موږ نه خلکو ته فایده وشي. همدارنګه زموږ او ستاسو د ټولنې پر رابطه، د افغانستان پر رابطه، د اسلام پر رابطه، د ملک پر رابطه باندې هم یو ذمہ داری دا جوړیږي. دغه ملک زموږ او ستاسو یو شریک کور دی او دغه شریک کول آبادول غواړي. دا په دیني میدان کې آبادول غواړي او په دنیوي میدان کې آبادول غواړي او دې ته یو شریکه هڅه دا ضرور ده. که موږ او تاسو وګورو د انسان په بدن کې سترګې هم کار کوي، غوږونه هم کار کوي، لاسونه هم کار کوي، خپې هم کار کوي، هر یو جدا کار کوي. خو دا ټول چې خپل کار سرته ورسي، نو انسان یو هدف ته ورسي. ته د کور نه را روان شوې، سترګو د کار وکړو، غوږونو د کار وکړو، لاسونو خپو د کار وکړو، دې ځای ته راورسي. اوس دلته د سترګو د غوږونو ترمنځ څه فرق نشته، د یو هدف لپاره کار کوي. او که دا هر یو اندام خپل فرض ادا نه کړي، نو سړی خپل مقصد ته نشي رسېدی. دارنګې څومره ځوانان دي که په دیني مدارسو کې درس لولي او که په عصري ادارو کې درس لولي، هدف یو دی چې موږ د خپل معاشرې، د خپل ټولنې، د خپل ملک د مسلمانانو ضرورتونه څنګه پوره کړو، د نظام ضرورتونه څنګه پوره کړو. دینی ضرورتونه لري زموږ او ستاسو ټولنه، هغې ته به د دین علما دا ولاړ وي. دیني مدارسو کې به زده کړه کوي او د مسلمانانو دینی ضرورتونه پوره کوي. مسلمانان عقیده څنګه وساتي، عبادات څنګه وکړي، معاملات څنګه سرته ورسي، خپل منځ کې د اخلاقو انداز به څه وي،
دا د دینی علماو کار دی چې مسلمانانو ته د ژوند طریقه وروښي چې دی به څنګه ژوند کوي د الله تعالی په بندګۍ کې د الله تعالی عبادت به څنګه کوي. او د عصري علومو ځوانان د عصري میدان ځوانان هغه بیا دغه ملک آبادۍ د نظام ضرورتونه پوره کوي، د وطن ضرورتونه پوره کوي، د دین په حمایه کې خپل انرژي دا مصرفوي، د وطن په حمایه کې خپل انرژي مصرفوي، د دین د تقویت لپاره، د اشاعت لپاره، د حفاظت لپاره د دې ځوانانو کردار دا ډېر مهم دی. اوس هدف یو دی چې منګه څنګه خدمت وکړی شو، او چې کله په یو سالم نیت باندې دا خدمت وي، په سالم نیت باندې، په درست نیت باندې زده کړه وي، نو فرق نه وي. که نیت صالح نه وي، که سړی په دینی مدرسه کې ناست وي او دینی علوم زده کوي خو نیت صالح نه دی، هغه فاسد نیت هغه د دې ذریعه وګرځي چې دی کوم زده کړه کوي دا د فلاح او د نجات ذریعه نه ګرځي، دا د لپاره وبال وي. ردارنګي کچرته په مکتب کې، لیسه کې، پونتون کې فاسد نیت وشي، غلط نیت وشي، نو د لپاره وبال ګرځي. ډیره بنیادی هغه دا ده چې تاسو یو ښه نیت ولرئ، په دغه اراده باندې پونتون ته راځئ چې زه به کمال حاصلوم، چې پوهه راته حاصله شي، یو قابل انسان جوړ شم، او بیا د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړم. د سر نه د ښه ژوند، د ښې تنخواه، د ښه دفتر، د ښه ګاډي، د ښه کور، د ښه واده دا اراده مه کوه. دا ورسره راځي چې ته ښه ډاکټر جوړ شي، دا شی ورسره خپله راځي، ته ښه انجینر جوړ شي، دا په خپله ورسره ښه تنخواه راځي، ښه ژوند راځي. خو نیت دا درست نیت ولرئ چې ستاسو دغه ټول حرکات، سکنات، شب و روز د عبادت وګرځي. او شرط کوشش هم کوي هر انسان ته دا په فکر کې ورکوي چې ته چې څه کوې هغه درست نیت کوه، دا به ستا دپاره عبادت ګرځي. خوراک او آرام خوب که ته په دې نیت باندې وکړې چې زه یو انسان یم، دا زما یو انساني تقاضا ده، عبادت نشو. او که په دې نیت وکړې چې زه دا خوراک کوم، آرام کوم، چې زما بدن کې قوت پیدا شي، الله د عبادت لپاره پیدا کړم، زه ښه عبادت وکړم، دغه خوراک او آرام خوب دا ستا لپاره عبادت دی. که یو سړی ځان ډاکټر جوړي، دا اراده وکړه چې زه به ښه ډاکټر جوړېږم چې زه د مسلمانانو خدمت وکړم، دا عبادت شو. زه ښه انجینر جوړېږم چې زه د وطن خدمت وکړم، د اسلام خدمت وکړم، د دین خدمت وکړم، ښه وسایل جوړ کړم د جهاد دپاره، د وطن د آبادۍ دپاره، دغه ستا انجینرۍ ته تګ وراتګ دا عبادت. که ښه نیت ولرئ نو الله تعالی به ستاسې په جهودو کې ډېر خیر و برکت واچي، الله تعالی به ستاسو بدنونه مو ساتي، الله تعالی به ستاسو ایمانونه مو ساتي. او که نیت هم خراب و، تاسې وګورئ ډېر ډاکټران ګرځي، خپل مقصد ته نه دي رسیدلی چې کوم دنیوي مقصد یې په نظر کې نیولی، ډېر انجینران ګرځي، ډېر نور ځوانان ګرځي، لیکن هغه کوم مقصد دپاره چې دوی کار کړی هغه مقصد ته دوی نه دي رسیدلی. دین کې عزت وي، دین کې خیر او برکت وي. کوشش دا وکړئ د سر نه چې تاسو یا ښکلی نیت ولرئ او د دین سره ځان نږدې کړئ، دین سره ځان وابسته کړئ، دین کې عزت وي، دین کې ترقي وي. بار تقدیر دا د خوشحالۍ ځای دی چې او مرحبا درته وایو، خیر اخلاص درته وایو چې تاسو راغلی، یو مرحله هم سرته ورسوله، او په بله مرحله کې تاسو شروع اچوئ، پونتون ته به راځئ او د پونتون دغه دوره به سرته رسوئ. په کومه ورځ باندې چې ځوان راووته کوره نه دا کامیاب دی، بس د ځوان دپاره بیا کامیابي ناکامي نه وي. او الحمدلله سږکال یې ډېره زیاته خواري شوې ده، استادانو ډېر زیاته خواري ایستلې ده، ډېرې اسانې پوښتنې جوړې کړي دي، ساده پوښتنې. تاسو به د کانکور دغه نور 4 مرحلې ده لیدلې وي، په ټول افغانستان کې یو شکایت نه اورېدلی چې پوښتنې دا پیچیده دي، سختې دي، مشکلات دي پکې. سږکال ستاسو قسمت ښه دی، ډېرې ښکلې او مزېدارې او اسانه او ساده پوښتنې دا جوړې شوي. وخت درته زیات په نظر کې نیول شوی 4 ساعته، 4 ساعته ډېر ټیم دی،
ډېر په تسلی او په شوق باندې هغه پارچې حل کړې. زما خیال دی چې تاسو کې به ناکامان نه او ټول به انشاءالله کامیاب استئ. نو ستاسو د پاره هم د خوشحالۍ ذریعه ده او ستاسو د والدینو د پاره، ستاسو د پاره د مبارک وي، د والدینو د پاره د مبارک وي. ستاسو په دغه نوې مرحله کې آغاز کوئ. راتلونکی اسلامي افغانستان هغه ستاسو دی. تاسو سوچ وکړئ چې څنګه افغانستان جوړوئ، په څنګه افغانستان کې ژوند کوئ. که تاسو همت وکړئ دغه وران افغانستان ډېر زر دا جوړولی شي. جاپان تاسو وګورئ، په جاپان کې یو سړی د وطن آبادۍ ته فکرمند شو. تاسو نن د جاپان حیثیت وګورئ په دنیا کې. نو که تاسو دغه ناز ځوانان د افغانستان آبادۍ ته فکرمند شئ، تاسو د افغانستان نه ډېر استئ. دغه ناز ځوانان د افغانستان آبادولی شي. افغانستان باندې جنگونه تیر شو، 40 کاله په دې ملک باندې جنگونه تیر شو. ملک آبادول غواړي، ملک خودکفا ګرځول غواړي، ملک د نورو ملکونو سره همسیال ګرځول غواړي. دا به دغه ځوانانو په عزم کېږي، د دې ځوانانو په جهود او په خوارو کوشش باندې به کېږي. وخت مه ضایع کوئ، کوشش تا وکړئ چې په سبقونو کې خواري وشي، همت وشي، یو ځای ته ځان ورسوي. الحمدلله افغانان با همته خلق دی او مضبوطی حافظې لري، ښه استعدادونه لري، یو ښه ماحول غواړي. او هغه ماحول الحمدلله تاسو ته برابر دی. وسایل شته، ماحول شته، امن دی، اسلامي نظام دی. دغه ټول شی ستاسو سره کومک کوي. هغه مشکلات، خفګانونه، جګړې چې وړاندې وي په دې 100 کلنه دوره کې، هغه الحمدلله ختم شوي دي. یو اسلامي نظام دی، دلته امن دی، دلته خوشحالي ده. ستاسو دپاره بهترین ماحول دی په دې پوهنتونونو کې. د دې فرصت نه تاسو استفاده ده وکړئ. دا زموږ اخرنۍ مرحله د کانکور ده. څه کم 6,000 محصلین او علما په هغې کې ګډون کړی دی او الحمدلله سکلې په کانکور کې زموږ کمی نه دی راغلی. تقریبا زموږ سکلې 20,000 داوطلبان داسې وشوي دي. او د هغې وجه دا ده چې افغانستان کې دغه موجوده حالات دی هم ځوانانو ته حوصله ورکړه. او منګه هم الحمدلله تاسو ته ډېر سهولتونه په نظر کې نیولي دي. هغه سهولتونه هم ځوانانو ته یو جرأت دا ورکړ چې په ډېر تعداد باندې راشي په امتحان کې هغه برخه واخلي. نور هم انشاءالله دا هم در سره وعده ده چې هغه سهولتونه په نظر کې نیسو. راتلونکی کانکور به انشاءالله د دې نه هم ښه وي. نو په آخر کې زه تاسو ته بیا ښه راغلاست وایم او دا د خوشحالۍ ځای دی چې تاسو اراده کړې ده چې د پوهنتون مرحله به سرته رسوئ، خپل علم کې به اضافه کوئ او د خپل وران ملک ته به ودرېږئ او دا به آبادوئ په دیني میدان کې هم او په دنیوي میدان کې هم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.